لکه دا دنیا به خو یو ځل ځي او یو ډېر لوی ژوند پاتې دی او هلته عجیبه زندګي ده او هغه عجایبات دي پکې نو هغې باندې نو عذابونه او جهنم هغه تکلیفونه او د جنت هغه راحتونه او نور د حشر چې کوم نظام دی هغه وروستو خلک ویني نو هغې باره کې خبرې کولې حضور علیه السلام ته وفرمایل چې قیامت به نه راځي هغه پورې چې یو لس علامې نه ښکاره شوي هغه علاماتو کې ورته یو لوګي یاد کړه یو داسې ټول دنیا کې به یو لوګي ښکاره کېږي دویم علامه هغه یو ظالم بادشاه دجال یهودي هغه ښکاره کېږي څلوېښت کاله به وي خو څلوېښت ورځې به د هغه ډېر زیات پروپیګنډا او دنیا کې هغه افراتفری او فساد خلق خرابول دا به څلوېښت ورځې ډېر زیات یو غوبل جوړ وي درېیمه علامه عیسی علیه السلام راکوزېدل دي د هغه په لاس به د دجال قتل شي څلورمه علامه هغه یاجوج او ماجوج ښکاره کېدل دي قومونه دي د هغې ما ذکر کړو او به د عیسی علیه السلام په دعا باندې ختمېږي او پنځمه علامه هغه نور به د قبلې نه راخېږي یو ورځ دا ناشنا علامه ده دا علامات یقیني دي دا د خدای طاقت کې د ابراهیم علیه السلام نمرود ته وی که ځان ته خدای وی او الله وی د الوهیت دعوه کې نو خدای پاک من الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب الله پاک خو د دې طرف نه راخېږي ته د قبلې نه راوخېږه نو بس هغه چپ پاتې شو کنه خدای پاک خو راخېږولی شو راخېږي به دغه ډېره لوی علامه ده او په دغه ورځ یا دې سره ډېر نږدې د غرمې په وخت کې به یو عجیب الخلقت څاروی روزي هغې ته دابة الارض وایي دا څاروی دی دا به کله روزي دا چې کله د قبلې نه نور راوخېږي د هغې نه لږ وروستو یا په دغه ورځ یا ډېر نږدې دا به کوم ځای کې راخېږي ما راته ویلو دا به مکه مکرمه کې روزي نو روایات مختلف دي صحرا کې او د بیت الله شریف د ویښ نه به راښکاره شي او عام روایات دا د صفا غر نه به روزي لکه د صالح علیه السلام اوښه چې د مخامخ غر نه راووته چې کوم مدائن صالح دی په عربو کې یو ښار دی د هغې نوم دی العلا سړی چې د مدینې منورې نه تبوک ته ځي نو علا ښار دی هغې سره خوا کې هغه غرونه دي هغه علاقې د سمودیانو د صالح علیه السلام قوم مدائن صالح هغه غرونو کې هغه کورونه شته نو دغه قوم هم ډېر ناارام و خپل پیغمبر ته ویلې به تا رښتونې ومنو چې یو ناشنا خبره ښکاره شي چې موږ ته پته ولګي چې تا الله پیغمبر کړی بیا به ایمان راوړو خو بیا یې ایمان یې راونه وي د دې غر نه وښه راوباسه هلکه دا مه غواړئ فرمایشي مطالبې مه کوئ ځکه چې مطالبه قوم وکړي او بیا وعده م وکړي چې زه به کلمه ویم او بیا پکې پاتې رالل نو بیا به تاسو تباه کېږئ دا د الله قانون دی الله پاک انسان ته یو اختیار ورکړی په اسلام کې جبر نشته ځکه ایمان دا د زړه شی دی چې ته سړی په ډانډه ووایې چې شا به کلمه ووایه الله ومنه هغه وایي الله منم یو یې منم معبود یې منم نو زړه کې خو پته نه لګي چې زړه کې شته که نشته نو اسلام قبلولو کې جبر نشته په خپل اختیار خپل سوچ به وکړي د الله د عظمت باره کې سوچ وکړه د خدای د پیغمبرانو رښتونو خبرو باندې سوچ وکړه نو چې ستا زړه ومني بیا کلمه قبوله کړه لا اکراه فی الدین په اسلام قبلولو کې جبر او زور نشته دا جهاد هم د دې لپاره نه دی چې خلک په زور مسلمان کړي ځکه چې ډب ورکړي او مسلمان شي وړه کې نه مني نو څه چې په زړه یې ومني لکه الحمدلله تاسو مونږ یې په زړه منو نو نمرود دغه علامه چې دا څاروی دی صفا کې به روزي ما راته ویلو یو لخته به ورسرې وي د کافر دی پوزې له به یې راخلاصه کړي مخ له نو پوزه او مخ به یې تک تور شي او د مسلمان شونډو له به ګوتمه د سلیمان علیه السلام به ورسرې وي چې شونډو له یې ولې دا شونډې به یې سپینې شي بیا به یې مخ سپین شي لکه آخرت کې چې د چا مخونه تور به او د چا مخونه سپین به تور مخې به کافرانې د هر چا مخ به توري که دنیا کې سپینو رنګه کار څنګه
او مسلمانان په سپین یوم تبیض وجوه وتسود آخرت کې هم داسې په دنیا کې هم په آخر کې داسې کېږي خلک به په دسترخوان چې ډوډۍ خوري نو چې چا سپین مخ یې ورته ای مؤمنه او چې چا تور مخ یې نو ورته ای کافره دغه لفظ په دې باندې به بیا دا به نه ښیي دا یو خو دا داسې علامات دي چې دغه وخت کې به ایمان نه قبلېږي چې چا کلمه نه یې ویلې نو ای انسانه دغه حالاتو نه مخکې کلمه ووایه او آخرت کې به چغې وې کلمې به وې به وخت تیري نو دا څیزونه که ستا زړه ښه او که ښه نه دا په خپل اختیار سره ومنه که یو ځل به راباندې په زور ومنو خو هغه باندې خدای نه خوشحالېږي قرآن شریف کې راځي وایي دا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون خدای پاک اتمام حجت کړی د پیغمبرانو یې راولېږل آسماني کتابونه او د دین خبرې ضروري راولېږل او دا د عمل اختیار هم درکړی دی ته په خپل اختیار سره ښه هم کولی شي بد هم کولی شي او دا سره د خدای مدد هم شامل دی فسنیسره للعسرا د خدای مدد د جومات ته ځې الله د رحمو کې طاقت درکوي ته اراده وکړه تلی شي ته د علم او د دین کار وکړه څه ښکلې کارونه وکړه رښتیا خبرې وکړه امانت پوره کړه او دغه مکه و چې څومره ګناهونه دي د هغې نه ځان ساته او څومره نیک اعمال دي د الله مدد به د سري وي شکر دی خدای پاک انسان له داسې اختیار د کولو ورکړی دی او د پرهیز کولو د ګناه نه هم ورکړی ته دا استعمال کړه د الله مدد د سري دی یو وخت به راشي که دې نه منل نو په زور به یې ومنې پیغمبران هم د مؤمن دپاره جنت دی او کافر دپاره دوزخ دغه څاروي چې روځي دې به بیا خلکو سره خبرې کوي چې د خدای او د رسول په خبرو خلکو یقین نه کوو اوس ته زه وایم مؤمن دپاره جنت دی او کافر دپاره دوزخ او مؤمن ته آواز هم کوي یا مؤمن لک الجنه و یا کافر لک النار ای کافر تا دپاره اور دی یعنې که په کفر نه دغه شان مړ شوي تا دپاره دوزخ دی او خو د خدای وعدې دي دوی به حیران شي چې دا څاروي خبرې کوي توبې به وباسي خو ګناهګار توبه به نه قبلېږي بیا د دې نه مخکې به یې توبه وکړې وه دا غلط کار خو غلط و اوس خو ایمان د مشاهدې خدای پاک نه مني لکه آخرت کې چې نه مني نو دا علامه ده او یو درې علامې نورې دي هغه یو شپږ دا شي او اوومه او اتمه او نهمه علامه هغه یو دغه دی د ځمکه کې ښخېدل دي ځمکه به داسې خصب پکې راشي ځمکه خصب دې ته وایي زمین کا دنس نه دا بره ځمکه به داسې لاندې لاړه شي نو چې دا لاندې لاړه شي نو هغه بله پرې الټه راشي دا خو مختلفو زمانو کې شوي دي ځمکه لاندې تللی خو هغه د قیامت علاماتو کې نه دي هسې د هغې په شان دي او قیامت علاماتو کې حضور علیه السلام دغه صحابو ته ووایي چې یو دابه به راخېږي نور به د قبلې نه راخېږي ځمکه به درې ځلې د بره مخې لاندې ځي یو ځل په مشرق کې یو ځل په مغرب کې او یو ځل په جزیرة العرب کې مکه مکرمه کې اوس تاریخونه نه دي معلوم چې څونه به خدا شی به کېږي یو ځل به د مسلمانانو بادشاه ختم شي داسې بادشاه به نه او اهل حق به خوي نو دوی به پریشان وي چې څوک مشر کړو نو دا لوی خلک به یو عالم به خدای پاک پیدا کړي امام مهدي صاحب د هغه نوم د محمد ابن عبدالله او د مور نوم یې آمنه دی او سید دی او سني دی او د مدینې منورې دی نیک دی نو هغه ته به خلک به هغه مشر کوي نه به ځان پټ کړي ځکه دا خو ډېر لویه ذمواري ده د امت مشري کول او بیا صحیح چلول دا خو ډېر ګران کار دی نو دوی به ځان مکې مکرمې ته ورسي هلته به یو ځل مقام ابراهیم او حجر اسود کې څه کسان ورسره کښېني نو دوی به دې ته زموږ مشر شه دی به وایي زه نشم کوی نه په زور به یې مشر کړي بس احادیثو کې راځي بیعت به ورسره وکړي څه خو شاید سره پاسه 300 کسان به بس ورو به خلک خبر شي شام کې به د دشمناني د هغه ځای نه به فوجان راخطا شي چې هغه مسلمانانو عالم او مشر خو پیدا شوي دي او خلک ورسري شو دا خو دنیا کې به د کفر او دروانکارو هغه زور او دبدبه ختمیږي راځي چې ورشو هغه فوج به راروان شي د ختمولو دپاره او دته تکلیف رسولو دپاره د الله مدد به ورسري وي د مکې مکرمې ته رانږدې شي او یو ځای علاقه کې به رارواني بس هغه ځمکه به ټوله لاندې لاړه شي چې څومره څیزونه او سامانونه او خلک ټول به ځمکه کې لاړ شي دغه هغه جزیرة العرب
قریب مکه یو دا د قیامت علاماتو کې دي او یو ځل په مشرق او مغرب کې کېږي د هغې تفصیل نه دی معلوم چې کوم علاقو کې وایي ځي به لکه پخوا هم ډېر خلک